بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو د سعودي عرب په سوشل میډیا باندې دین علاوه د هغو په الکترونیک میډیا باندې د دې باباجي کوم ویډیو چې دا هغه ډیره زیاته وایرل روانه ده. د هغې نه پس چې بیا خلک وایي چې دا ولې وایرل شوی ده، نو په هغې کې داسې وایي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغې په شان وایي د دې شکل دی. نو زه ډیر زیات اریان شوم چې آیا حضرت ابوبکر چې و هغه لیدلی چا و چې خلک دا په سوشل میډیا باندې شیر کوي چې آیا د دې کوم شکل او تصویر چې دی د هغې په شان دی. که مونږ هغې ته وګورو په عربۍ کې پې هم لیکلی دي چې آیا شکل چې کوم دی صحابو سره میلاویږي. د دې نه علاوه زمونږ کوم سوشل ورکر پښتانه ورونه هغو پې هم داسې ویډیو جوړه کړله او هغه هم وایي چې آیا شکل یې د داسې صحابو سره میلاویږي. نو زه اریان دا یم چې صحابه هغه چا لیدلي نه دي، نو داسې قسمه خبرې هغه ولیکئ. بلکې زمونږ خیبر پښتونخوا ډیر زیات مشهور سوشل ورکر، ډیر زیات تکړه سوشل ورکر، هغو پې هم باقاعده ویډیو جوړه کړله. خو بیا کم کمنټس کې چې ورته خلکو کم لیکلي دي، نو خلکو ورته ویل دي چې آیا لږ سوچ خبرې ته کوئ، لږ فکر خبرې ته کوئ چې یو کار هغه تاسو لیدلی نه وي او داسې نه کوئ. لکه اوس تاسو سوچ وکئ که نه، لکه د دې کم لباس چې دی هغه داسې جوړیږي لکه مونږ وګورو هسې امیجنري، داسې زمونږ په شکل کې د صحابو کم تصویر چې جوړیږي هغه داسې دی. یعنی که تاسو لکه هسې صحابو کم تصویر په ذهن کې راولئ، نو هغه امید زما داسې دی چې لکه تاسو به هم داسې راولئ لکه زما خپل خیال داسې دی. نو د هغه نسبت سره ته ویلی شي چې آیا دا چې کوم د صحابو په کم لباس چې دی هغه به هم داسې و، داسې ویلی شي. خو باقاعده ته اوس داسې نشي ویلی چې دا دې سره شکل میلاوېدو، د دې صحابي سره شکل میلاوېدو، داسې ویل هغه هم نه دي پکار، ځکه صحابو نه څه تصویر شته، نه د هغو په هغه وخت کې څه کیمرې وي یا نه بل داسې څه نشانې شته چې د هغې په نسبت سره مونږ ووایو. نو برای مهرباني داسې کم دروغ خبر چې کم دی هغه مه خوروئ. نو دغه ویډیو د بابا کوم وایرل شوی چې دی هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوی یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.